سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ باست، صحت او عافیت چایم پرتن لای دا یو ځل بیا د ټیکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ویډیو چې پیل کوم څخه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره پن لایک او سبسکرایب کړئ، څنګه د بیل آیکن مې کلیک کړئ ترڅو زما هر نوې ویډیو ته تاسو ژر دررسیږي. ملګرو، نن درته د جیمیل په اړه ویډیو جوړوم چې جیمیل کې یو ستونزه راغلې ده چې پاسو نمبر ته ویریفای کوډ نه ځي. دغه رقم ستونزه پر راځي. ملګرو، تاسو ته دغه اوس طریقه وښیم په لنډه توګه باندې زر. نو ملګرو، دغه تاسو وګورئ او اخر کې نو درته وښیم چې څنګه نه ځي، ولې ورنه ورځي. هغې نه وروسته تاسو ته زه اصلي اکاونټ جوړوم چې څنګه تاسو کولی شئ چې دغه نمبر ورته ولېږئ، ویریفای نمبر. ملګرو، دغه ستونزه راځي او ځینې وخت دغسې ستونزې راځي. ملګرو، تاسو ته سکرین باندې عکس ښکاري. نو اوس درته صحیح اکاونټ جوړوم چې څنګه کولی شئ تاسو په اسانه توګه اکاونټ جوړ کړئ په غیر دې څخه چې تاسو ته ستونزه پیښه شي. ملګرو، تاسو به راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلی، سرچ کې به تاسو ولیکئ ګوګل ډرایو. ګوګل ډرایو چې تاسو سرچ کې ولیکئ، دا که در سره یې را اپډیټ کړئ که نه یې را ډاونلوډ کړئ، ما سره شته، زه یې اپډیټ کوم. کله چې ملګرو اپډیټ ختم شو، تاسو دلته راځئ، تاسو په دې ځای کې اوپن واخلئ. انسټالینګ روان دی. ملګرو، خوندوره طریقه تر پایه وګورئ چې دا ستونزه ستاسو حل شي. را به شئ دلته اوپن باندې به کلیک واخلئ. کله چې ملګرو دغه صفحه تاسو ته راخلاصه شوه، ګوګل ډرایو درته راخلاص شو، تاسو به راشئ پاس په پروفایل باندې به کلیک واخلئ. ستاسو یو جیمیل ادرس به پکې راخلاص شي، دې پروفایل به کلیک واخلئ. ملګرو، دغه ستاسو جیمیل ادرس یې راوغوښتي، تاسو به راشئ اډ ادر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. انادر اکاونټ، بل اکاونټ. ملګرو، کله مو چې په دې کلیک وکړئ، دلته به ګوګل باندې کلیک واخلئ. دلته به ګوګل اپشن راشي، دې ځای باندې به تاسو کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ. ملګرو، تاسو ته هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. ملګرو، چیکینګ انفارمیشن روان دی. کله چې ملګرو چیکینګ انفارمیشن ختم شو، دلته کریټ اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته لومړی فارمي پرسونل یوز باندې به تاسو کلیک واخلئ. ملګرو، کله چې په دې کلیک واخلئ، دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ، لاندې به تاسو خپل تخلص ورکړئ، لاست نیم او فرست نیم او لاست نیم. که تخلص ورکوئ او که نه پروا نه کوئ. ملګرو، کله مو چې دا پروسه ختمه کړه، ملګرو، تاسو به راشئ په دغې نیکسټ اپشن به کلیک واخلئ. زه نوم ورکوم، دغه لاندې نیکسټ اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. ملګرو، لږ به انتظار شئ. ملګرو، دلته به تاسو څه وکړئ، دې ځای کې به تاسو میاشت ورته ورکړئ، دلته ډې، ورځ او یا کال به تاسو څه ورکړئ، څوم کال کې زیږېدلي یاستئ هغه به ورته انتخاب کړئ، ستاسو د زیږېدو نیټه دې ځای کې. ملګرو، او را به شئ دلته په دې اپشن به کلیک واخلئ، دلته به ورته میل انتخاب کړئ. بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار شئ. دلته ملګرو تاسو ته هغه ایمیل ادرس راوړي، تاسو خپل د ځان سره که لاندې وهئ او که پاس، هر یو چې ستاسو خوښي هغه چې کله ټیک نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. ملګرو، دلته به تاسو پاسورډ ورته ورکړئ، بیا به نیکسټ باندې کلیک واخلئ او دلته به بیا په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. ملګرو، وخت مو ولید دغه ستونزه پیښه وه چې هلته کوډ نه ته نمبر ته او بل چې دی بغیر د نمبره هم نه جوړېده، هلته یې ستونزه پیښوله، یو رقم سیسټم راته. نو ملګرو، دلته به اګري باندې کلیک واخلئ. تاسو ته اکاونټ نه جوړېږي. اوس ملګرو په بشپړ ډول ستاسو اکاونټ جوړېږي. په دغې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو هغه ستونزه ده اوس په کروم کې هم شته دی، جیمیل کې هم شته او پلی سټور کې هم شته دی. تاسو به راشئ ګوګل ډرایو به را ډاونلوډ کړئ، دې کې به خپل آی ډي ځان ته جوړه کړئ. ملګرو، تاسو به اوس ګورئ همغه آی ډي به پکې ماته جیمیل ادرس را خلاص شي. ګورئ په دې پاس پروفایل باندې به کلیک واخلئ. ګورئ ملګرو، دغه ما نوی اکاونټ جوړ کړ، جیمیل ادرس. په دغې طریقه باندې تاسو ملګرو کولی شئ بشپړ ډول باندې او په اسانه طریقه بغیر دې څخه چې تاسو نمبر ته کوډ لاړ شي، خپل اکاونټ او جیمیل ادرس ځان ته جوړ کړئ. ملګرو، تاسو نه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. دلته به سرچ راشئ، زما یوټیوب له او سر کې به ټیکنیکل ریسرچ ولیکئ. ملګرو، دلته به راشئ، دلته په لومړي صفحه کې زما اکاونټ راوړي، دا به تاسو سبسکرایب اپشن باندې کلیک واخلئ. هغې نه وروسته به تاسو دلته په
آل باندې ملګرو کلیک واخلئ ترڅو زما هره نوې ویډیو ته تاسو ژر رسیږي. ملګرو تاسو هم سبسکرایب ووهئ نو هغې نور سره تاسو نوټیفیکیشن زما ویډیو هغه نه درسي. که چېرې تاسو په آل باندې کلیک واخیسته تاسو ته زما د نوو ویډیوګانو نوټیفیکیشن په یوټیوب کې درځي او تاسو ترې برخمن کیدای شئ. ملګرو نو بیا هم هیله کوم او داسې خوندورو تازه او د ټیکنیکل جالبو ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.